بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. ناظرین، پی کې اس سی یو ډیر اهم حلقه ده د پیښور. دا د پیښور زړه په دې ویل کېږي پی کې اس سی ته چې ډیر اهم علاقې چې کوم دي سره په دې حلقه کې چې دي موجود دي او دې ته د ټولو خلکو نظر په دې دی چې دلته پی کې اس سی کې ډیره سخته مقابله ده. هغه مقابله کې ما سره یوت ینګ یو خپل چې د نمائندګي کوي یو ډیر زبردست انسان دی. حیدر بادشاه صاحب خپل یو سټرګل چې دی په خپل علاقه کې یو منډه ترړه دغه مسلسل جاری و. پی ایم ایل ان چې دی هغه ولار دی راځي چې هغه سره ملاقات وکړو او دغه ویژن دغه د حلقې د تیاری باره کې مکمل معلومات ولرو. السلام علیکم. السلام علیکم. حیدر بادشاه صاحب دا راته وایي چې را تیاری په کوم طریقې سره روان دي چې سم مطمئن پیي؟ الحمدلله تاریخ ډېر ښکلی روان دی. ماته مشران کشران یوت څوم دی ټول ولاړ دی او شانه بشانه راسې ولاړ دی. ٹھیک جی. او تنګ شوي دي د دې پخوانو خلکو نه تنګ شوي دي. ټول 60 ساله دي او ټولو دوه ځل یو ځل منسټرۍ تېرې کړي دي. بس علاقه غواړي چې نوی سړی راشي نوی ځوان راشي. او زه دې ټولو کې عاجز کینډیډیټ یم، غریب کینډیډیټ یم، فقیر کینډیډیټ یم. نو په دې وجه باندې ما لکان خوښوي، خپل یوت مې خوښوي، خپل مشران کشران مې خوښوي، خپل حلقه مې خوښوي. صحیح دی. حیدر بادشاه صاحب پرون پر ورځ چې د تاسو جلسه وشوه په چلمارۍ کې ډیره کامیاب جلسه وه. د هغې باره کې تاسو څه وایئ؟ څه داسې ایکسپیکټیشن ستاسو وو؟ چلمارو ته خو زه تللی نه وم، ډېر کم د چلمارو ته لاړم. په دې ټول پی کې اس سی کې چلمارۍ د ټولو کې فقیر وجز خلک دي، ام مزدورکار خلک دي، ا دیاړیمار خلک دي. نو د هغې د روډ چې کومه مین مسله ده دې زمونږ تاکالونو نه چلمارۍ تاکال کې راځي. دا چلمارۍ د تاکال اړه دی اړه. خو زه حیران په دې یم چې زمونږ د علاقو نه وزیر اعلی راغلی، زمونږ د علاقو نه ډیپټي سپیکران راغلي دي، وفاقي منسټران راغلي، موصلاتو منسټر، اسټیبلیشمنټ منسټر، هیومن رائټس والا ټول راغلي ټو دیټ. خو تاکال کې لکه زه حیران په دې یم چې اوسه پورې د یو لارې هغې ګیله کوي، ځکه چې په داسې لار ده چې په هغې خو دې 15 کالو کې ځي نه. او په دې باندې غریب خلک د موټرسایکل والا په غونډو چلمارو کې به 3 ګاډي چسېني. دا ماته پته ده. د دې خلکو د جذباتو نه زه خبر یم، د دې احساساتو نه زه خبر یم. ګیس منصوبه هغې ته نشته، په دړو په سپیاکو اوس هم خلک لګیا دي هور بلئ. نو زه یم چلمارو داسې ماته لګي چې دا وزیرستان کې وزیرستان عام یو داسې علاقه چې بیخي نیل زما د چلمارو مثال د هغې دی. نو هغه خلک دا ټول ازمو کړي، نو هغې وکته او ما سه چلمارو کې ناظمینو کونسلرانو شمولیت وکړي چې 600 800 1100 سوټونه غشتي، ډېرو خلکو شمولیت وکړي. او په یوت په ینګسټر په دې ځوانۍ باندې ما سه هغې ودرېده. یاره د 25-30 کالو نه خو هغې مونږ دوکه کړي. باچا صاحب تا به ازمو کړو که تا دوکه کړو نو بیا به 15 کاله بس تا ته مو وایي چې مه راځه. ما ورته دا مې ورسې واده ده، زه د الله نه ډېر یېرېږم او دا فرعونان چې کوم دي دا د الله نه نه یېرېږي. نو انشاءالله تعالی د روډ مسله هم الله حل کړي، زه هم حل کوم او زه درسې شانه بشانه ولاړم. نو هغې دا جلسه کړې وه د 2000 کسانو، خو چې کتم ما 3.5 کسانو نه موړې ده. په هغه ګراونډ باندې پرون جے یو جلسه کړې ده، فلاپ شوې ده. دلته یو 2 جلسې نورو شوي د پیپل پارټۍ فلاپ شوې ده. زه حیران په دې یم چې زه دې د یو جلسې لپاره 5 لک روپۍ ورکوي، میخې ورستوي، دا لالې کا وریجې دیګونه پاخه کا. او زه حیران په دې یم ایماني ویم ما د 10 لوټ چاله نه دی ورکړی، 10 لوټ او نه راته شته. کلیر خبرې زه کوم، کلیر تړی یم. او چې خلکو کم رنګې مینه ما سره وکړه زه حیران یم. لکه داسې جلسه وشي چې د هغې په ریکارډ ماتولو دي میخې حلالي کي او ناکامه شي، خو خلک ما پسې ولاړ دي که نه. دا شاته وګورو داسې مشران ما پسې ولاړ دي، او چې داسې مشران ما پسې ولاړ دي انشاءالله تعالی یو دغه دی که نه وي هر فرعون دپاره الله موسی پیدا کړی. نو دې ټول فرعونان له الله زه موسی پیدا کړی یم. انشاءالله د دې غریب عوام خدمت به ښه په نره کوم. او ما ویلي دي که زه به دې سره بېایماني کوم الله دې ما نه کامیابوي، خو که نه
واقعي دې سه زه دې خدمت لره وتم د دې حقوقو د پاره وتم نو بیا دې الله ما کامیاب کړي غیر عادي که زما فرض که د خپل ذات لپاره نو خدای دې ما نه کامیابی خو که د دې دغه لپاره نو بالکل ډیره خولي خبره راځي د علاقې کم داسې مسایل دي د پی کې اس سیزه اورال به خبره کومه او کم داسې تاسو محرومیان ګوري او د هغې دپاره ستاسو څه حل دی چې دا لږ ستاسو د پی کې اس خلک هم اوري چې یاره ستاسو ویژن زه لکه تاسو دا خبره زه کومه مسله تاسې نشته چې مونږ ته نشته د ګیس زمونږه مسله د بجلی زمونږه مسله د ټرانسفارمرو زمونږه مسله د ستنو زمونږه مسله د روډونو زمونږ مسله د صحت زمونږ مسله هسپتالونو زمونږ مسله ټولې مسلې دي پی کې اس د مسلو ګډ دی او د دې فرعونانو د وجې د دې کافرانو د وجې دي د الله نه یریږي لکه ټرانسفارمر یې 500-600 دی په اجرو کې پرتی دو سره خطا کې خلکو ټرانسفارمر لګي نوټ پر ټرانسفارمر نه خلکو ته پته لګي دا د بار جلسه کې چې ټرانسفارمر هم والی پیسې هم ته والی خو وټ ورنه کوي او دی په ډېر غټ تعداد باندې پیسې لګیای تقسیموي بالکل خدا بس خلک اوس شعور الحمدلله زموږ پی کې کې زیات شعور دی ځوانانو کې مشرانو کې د دې پیسو لیم نشته هر څه بدی ورکه اوټ به کشر باچا پسې وي ان شاء الله حیدر بچا صاحب تاسو په خپل ویلې چې دلته وزیران دي دلته نه سېنیټران تیر شوي دي دلته نه وزیر اعلی تیر شوي دي ورسره چې دی هیومن رائټس چې دی غټ سټي دلته پر تیر شوي دي هغه سره تاسو مقابله راغلی دا نو زه خو دې د ایران حیدر بچا صاحب سره صورتحال به یو څه مطمئن یې او دا به څه چلې چې مکمل میډیا لګیا دا زه په فرست نمبر سروې غانې 350 شي هغه کې حیدر بچا په فرست نمبر دی نو زه ماته یو 15 چینل والا ما سره رابطه کې چنټرویل اردو تاسو هم ډایرکټ راغی ټیم هم نو ورته ډایرکټ راغی نو تم دعاګانو له جنازوله زه حیران پدیم دا د الله تعالی مدد دی صورت دی څومراتیانو په بابل یو وجنل کنا نو دا حساب دی چې الله تعالی مدد کوي کنا نو بیا عربونه دی او نه کربونه دی دا غیبی مدد دی ما خو شارټ مثال ورکړی یو کنال زیته چکو لګوي به پیلرو زر د کینم کما الله تعالی اسمانونه به پیلرو درولي نو داغه بس خدای ته پته دار صداغه په لاس کې دو په لونان چې ورشي اورا غردي خو ان شاء الله تعالی زه یوازې سم نیم ما په حلقه ولاړه ده ما په سلور پلوسه ولاړې ما په تاکلونه ولاړ دي ما په چلماره غونډه ولاړه ما په ټون شینټون ولاړ دي ما په عبدالرب پاوکی ډاکټري درمنګي ما په غونډه ولاړه ده نو غپ نه دی دا پرون مال جیوي د وجري مخې ته جلسه شوې ده هغه ډېر کوشش وکړ چې منی شي بلو د ارباب په لمګیر د کور شاته زما لپاره جلسه شوې ده د خلکو مینه ده او دا دلته اربابیزم وو دلته داسې اربابیزم وو چې سوچ نشي کولی او دغه اربابیزم خلاف دراوتم ان شاء الله تعالی د دې د حقوق دا به زه ان شاء الله په زور دی خلکو نه لمن اخري سوال حیدر بچا صاحب زه فرض کړه تاسو د حل کې یم زه ناصر جمال زه د حیدر بچا له ووټ ولې ورکم زه د جی واي شته پی ان پی شته پیپل پارټي شته پی ټی آی شته تحریک لبیک شته ټول شته وټ ایور چې هر څوک د ای بی سی ډي اف جی ایچ زه حیدر بچا صاحب له ووټ ولې ورکم د حیدر بچا صاحب په دې کې فرق سره دا چلې جی چې جی واي نه منسٹر تر شوی دی د نېشنل پارټي نه منسٹر تر شوی دی د پی 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 نه منسٹر تر شوی دی ټیک شو د پی ټی نه منسٹر تر شوی دی ان پی نه منسٹر تر شوی دی ما ته دا سړیو خایا چې د شته کینډیډیټو کې ما نه علاوه چا منسټري نه کړې ما ته خایا پاټو آزاد حیثیت خو بیا تاسو تم پته ده خو هر پارټي خپل منسټري تیر کړی دا او هر سړي ځان پورا کړی دی او زه د پاکستان مسلم لیگ نون جوائنټ سیکریټری کزه ځان برابروم چې اسلام آباد کې پروزم ځان برابر ولې شم خو نه الحمدلله زه خاندانی برابر یم سید یم زهر رسول یم زما خاندانی بیکګراوند هم تاسو ګورئ خو دا درته ولوم چې زما ستاسو خبره چې مقابله ډېر غټ خلکو سره ده خو الله تعالی ته غټ او واړه دا ټول یو دي بالکل الله تعالی فرق نه کوي پلار بچو کې فرق کوي بالکل صحیح خبره نه کوي دا چې الله تعالی ممکن هم فرق نه کوي زه حیران یم دی او خبرو ته دا خلک هر څومره 25 سال 30 سال نه دي مسلسل لګیا دي یو کامیاب او بل کامیاب او چې کم کامیاب شي
والله کدی ته چا په خپل اجره کې نه دی پریخي په ایمان یې پریخي کارونه خو پرېدا چې سلام دعا دی بیا زحمت نه کوي او زه بل خبره کوم بهر ته د کلو جیب وکړو بالکل زه په خپل حلقه کې کلو جیب کې ګرځم ما ته بل ورځ اس پی سی ورټ ولا ملي وی چې ته مهرباني وکړه لګ په طریقه ګرځه ته کلو ګرځي پرون یو جلسه واغي خپه کېده او رش ډیر زیات د په بایک سور شمالک پسې مې دا مې مور سوا او دی بولټ پروف کې ګرځي د 8 کروڑ 7 کروڑ یو گاڑی کې ګرځي 10 کروڑ نو د ګورش په نه په کور کېږي ا د ښکاروم دې ګرځي بولټ پروف کې او زه ګرځم کولو د دې وشتو والا نه زما الله ډېر لوی دی صحیح ده بالکل جی بالکل بهشکه د کې څه شک نشته ډیره مننه تاسو حیدر بچا صاحب چې تاسو زموږ پروګرام الله خوشاله ساته ثانک یو سو مچ ناظرین دا زموږ حیدر بچا صاحب پی کې اس نه زما ټول ناظرین ته دا درخواست ضرور دی او زه هر انټرویو نه پس دا یو خبره ضرور کوم تاسو هر چاله ووټ ورکوئ وټ ایور تاسو کم قسم پارټي خوښه ده خو ووټ ضرور پول کوي دا میټر کوي دا په الیکشن باندې ضرور اثر غورځي اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم